څلورم د ماسپښین د مانځه نه وروسته خوب. پنځم د ماښام د ماخوستن په منځ کې خوب. شپږم د شپې خوب. په دې تفصیل کوو. د نبی کریم سلم اصول څو؟ الله نبی یو صحابي ته فرمایي اذا اتیت الى مضجعک، کله چې ته د خوب ځای له راشي وده کېږي نو اودس کوه. فتوضأ وضوءک للصلاة، مانځه ته چې څنګه کې اودس کوې دقسې د خوب دپاره اودس کوه. بیا یوه دعا وایه. نو یو د خوب اصول دا دی چې په ښي طرف به څملي، ښی لاس به د سر د لاندې ږدي، مخ په قبله. نو د الله نبي ورته وایي اودس وکړه او یوه دعا ووایه. اللهم توجهت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبرسولك الذي أرسلت. دا دعا به دا دعا دی ویله. مقصد یې دا دی زما توجه ربه تا ته ده او خپل کارونه به ربه تا ته وسپارل. او ستا یو تمه د جنت لرم، یو ایریږم د جهنم نه. رغبة ورهبة ولا ملجأ ولا منجأ الا الیک. د خلاصي ځای د نجات ځای دا نشته مګر ته د خلاصي ځای ته به خلاصي ورکې. وآمنت بکتابک الذي انزلت وبرسولک الذي ارسلت. ستا په کتاب مې ایمان راوړی، ستا په نبي مې ایمان راوړی. په دې شپه کې که سړی مړ شو نو کتابونه لیکي دا مسلمان بري. او دا دعا دومره اوږده نه ده، ډېرې خبرې من که وسې په زول ناست دي، د هغې نه بهتره ده چې دا دعا زده کړو. نو تاسو ته ما وویل چې شپږ قسمه خوب دی، په هغې اول خبره کوو. یو خوب د سهار د مانځه نه وروستو. د حدیثو کتابونه لیکي 3 قسمه وخت داسې دی چې هغې کې غفلت دی. غفلت 3 قسمه. یو الغفلة عن ذکر الله، خلق وای د الله د ذکر نه غافله دي، الله نه یادوي، الله به ډېر یادوي. دویم الغفلة بعد صلاة الصبح الى طلوع الشمس، د سبا د مانځه نه والا تر درمر د راخته پورې دغه وخت د غفلت دی، غفلت به پکې نه کې. دریم الغفلة عن دین الله، د الله د دین نه خلک غافله دي. دنیا ته وخت ورکړی، فضول وخت تېروي، بې ځای وخت تېروي. لږ خلک دا ده چې دا د دین کار په صحیح معنو سره کوي. نور که مونږ دي خپل ځان ته خلاصوي. که ورته وایي ډېر وخت دین له ورکړه، قرآن زده کړه، وایي نه مې دی ویلی. قرآن احکام پر ځان ایمان پویه کړه. روزګار کې د روزګار مسلې زده کړه. مالدارۍ د حج او د زکات مسلې زده کړه. د مور او پلار حقوق زده کړه. دې وخت ورسره نشته. خو هله به پته ولګي چې دا پاني سترګې ختمې شي، بیا به خبر شي. نو یو خوب د سبا دی. عبدالله ابن عباس رضی الله عنه دا راغی کور ته، ماشومان په کور کې ودو.
نو لا انام الله عینیک، الله مود کوا. دی وخت کې رزق تقسیمیږي. فإنها مکرهة، دا وخت مکروه دی. محرمة، دی وخت خوب چې څوک یې زر به بوډا کېږي. مکسلة، ناراستی به په بدن کې ډېره. ومنصات للحاجة، او په دې وخت کې خوب چې کې کارونه به دې نه هېرېږي، قوت حافظه به دې کمزوري کېږي. د شپې ماسخوتن چې کله ځملې یا سبا به دا کومه ته چې رهي شولې بېرته پسې ځم ناستلې قصه به نه. او بل دوه وخته چې ځې په کار پسې په هغې کې برکت نو یو خوب دا دی. حرام نه دی ښه، بعضې خلک ټاپې لګوي، ټاپې به نه لګوي، حرام نه دی. دویم خوب د لمر راختو نه وروستو دی، دا مکروه دی. کتابونه لیکي په دې وخت کې په رزق پسې ځئ، د دنیا کار وکړئ یا د آخرت. خلک بازارونو ته ورسېده او ته په 11 بجې راپاڅېږي، دا مکروه دی. د لمر راختو نه وروستو دا لږ سم کړه چې هر څوک دی بار ته یې وباسه جوزي بار ته وځه شابه. نو دویم وخت دا دی په دې وخت کې خوب کول د 7 بجو د 8 بجو نه وروستو د 10-11 پورې، دا هم مکروه دی. دا د کار وخت دی، د خوب وخت نه دی. ته خوبونه کې ماحول خرابې. دریم وخت خوب دا د قیلولې دی، د غرمې دی. حضرت عمر چې په دې وخت کې به څوک رال دغه ته ملاقات نه کوي، دا خو د قیلولې وخت دی. حدیث کې راځي استعینوا بنوم القیلولة بقیام اللیل. غرمه کې ویده شه، غرمه کې خوب وکړه چې د شپې تهجد ته راپاڅېږي. او که تهجد نه چې لمانځه ته خو راپاڅېږي که نه. نو د غرمې قیلوله که لږ وکړي په سنت عمل وکړه که نه، یو 10 منټه دې څمله اوده دې نه شي که نه، په سنت به عمل وکړي که نه. دې کې حکمت دی، په دې کې پیاده ده. 10 منټه چې دې ارام وکړو ستا بدن ته به سکون میلاو شي، ولې دا د نبي سنت دی. ناراضي به ختمه شي، ستړیوالی به ختم شي. د نبي په سنتو دې عمل وکړو، الله به د سهار د مانځه ته راپاڅېدلو توفیق درکړي، ولې تا د نبي سنت ژوندي کړه. دریم خوب دا دی. څلورم د ماسپښین د مانځه نه وروسته خوب. د ماسپښین د مانځه نه وروسته چې څوک ویده کېږي کتابونه لیکي یا قمقل دی یا لیونی دی او یا نشهی دی یا بیمار دی. دا هم د کار وخت دی. ماسپښین نه وروسته خو بله ورځ شروع شوله، نو یا بیمار ویده کېږي یا قمقل بېوقوفه او یا د نشو والا. بل نمبر خوب دی د ماښام او د ماسخوتن په منځ کې، دا مکروه دی. تاسو که کتلی چې دا کم سړی ستړی که نه، نو د ماښام نه وروسته ډېر اوده شي، خرارې به کوي چې بیا د ماخوستن وخت شي مونځ نه کوي ښه. او چې څوک تکړه سړی ځان ته دینداره وي هغه مونځ کوي خو بې اودس یې کوي. ورته یې پاڅېږه لکه ته خو اوده شوی وي، دا به خرارې کوي، د ده خرارې به په دانش ګل کې اورېده شي، وایي زه خو نه وم اوده شوی، نو بې اودس یې مونځ وکړو، تباه و برباد شي ښه. هغه چا چې ونه کړ د ماسخوتن مونځ هغه لږ ګناهګار دی، چې دا ویې کړه بې اودس یې وکړه، تباه و برباد شو. نو یو 5م نمبر خوب د ماښام نه تر ماسخوتنه پورې دی. 6م نمبر خوب دا د ماسخوتن خوب دی، خو سنت طریقه داره چې ماسخوتن بد وخته ویده کېږي. که علما یو کتابونه ګوري که نه، علما خو کتابونه ګوري، ته خو کتاب نه ګورې. ته خو کتاب نه ګورې، ته قصې کې خبرې کې دروغ وې څه شي ته ناست یې، نو بیا به د سهار مونځ ته نه پاڅېږي.
نو 2 وخته ودې کېدل دا سنت دي 2 وخته راپاڅېدل کتابونه لیکي دا لقمان حکیم خپل بچی ته فرمایي فإن الديك أكيس منك فإنه يوقظك للصلاة وأنت نائم وای بچیا په سار کې 2 وخته پاڅېږه بانګي اعلان کوي او بانګي وای پاتې وته نه کوي 2 وخته کنه بانګي باندې څه سخته ده خو ستا غمر په غاړه دی بانګي اعلان کوي وانت نائم تودي نو وای بانګي دي ستانه او خیر نشي لقمان حکیم بچی ته 12,000 نصیحت کړي یو په کتاب نه سار 2 وخته پاڅېږه تاسو کتلې د سپې ټوله شپه غاپي په دغه وخت کې زوده شي بختور وخت د دعاګانې پکې قبلېږي نو شپه قسمه خوب یو صحابي د الله د نبي ته پوښتنه وکړه د الله نبي په جنت کې خوب شته نو د الله نبي ورته ویل خوب النوم اخو الموت خوب دا د مرګ ورور دی نو په جنت کې مرګ نشته چې مرګ نشته خوب نشته او کته لزنې څوک یاسي لکه مونږ په جنت کې نشته خو څوک د خوند لپاره کوي پښتنه نبی کریم سلام قانون دا اصحاب الصفه یو مدرسه و په مدینه کې اصحاب الصفه معنا څپر قاچا مدرسه و قاچا نو د داغي طالبان به ډوړی لبي ول دي کلی اصحابي فرمای نور صحابه نور خلق بوتل او د الله نبی کور ته بوتلم د الله نبی کور ته بوتلم عائشه ته ویل یا عائشه تو اطعمنا طالبان می د مدرسې راوستي او منګه لږ ډوړی پخه کا هغه وخت څه ډوړی و د مذهب کتابونه لیکي د اوربش وړو کټۍ ته واچول کجوري ور واچول یو غوښه بس یو د زماني ترکاری وغه ته جوړ کړل خار څه وتاوي کالوا وتاوي کو سوجي وتاوي دای ته جوړ کړل وای مونږ چې کله وخړل وای به شوده مونږ له شوده راکړل دا تابع او صحابي وای شودم چې وس کله وای د الله نبی راته ویل چې وس هم ډوړی وخړل وس دلته څه ملي او جمعه ته دی ویل مونږ جمعه ته ځو ایسته جمعه ته لا جمعه کې چې شپه تیر کړل کلم چې سبا کو زودو ما پړ مخې وردا خوب غرڅ کوي خر مود کیږي غوا مود کیږي سپې مود کیږي خو غل خدي ښا خر تاسو دې لیدل چې کله سمنه پکې اسمان ته نیولې سپې هم دې لیدل او تاسو چې دا خپل لکانې نه څنګه پراته پړ مخې پراته پړ مخې په دې ته لږه خبره کوم دا صحابي فرمایي چې د الله رسول سار کې راغی زودما فرکزنی برجله پلت یدسی والما او زه پړ مخې پروتم ما ته ویل قم فإنها زجعتنا لا يحبها الله دا ته چې څنګه مناسي اے صحابي الله د دې مناسي سره مینه نه کوي پړ مخې پروتي یو ورځ کې دا راځي بل روایت کې راځي پړ مخې چې پروتي فإنما هي زجعتنا يبغضها الله پل مخې چې څوک پروت یو دی الله وسره بغض کوي د الله تعالی سره ناخوخه سره دی دریم نمبر د الله نبی په یو سړی تیریدو پل مخې پروتو الله نبی دې په لته ویل قم فإنما هي زجة من اهل النار جهنمین به دې ود کیږي او بس موږ تاسو تیار مسله ده الکه خوب می دی خپل کار دی پیسې می ګټلې خپل کار دی زوی می خپل دی خدای می خپل دا کنا وګی لدی او کومړی لدی په ما کې د چاته کړ دی ما در په کار دی پرې د مدینه आवाज نه وباسه مداله چا ویلی چې مسلمانی نبی به صحیح چلیږي دا خبره به اوري دا به منی او چې نه منی نو کافر شبیر چې خوخي چې مسلمان نو دا خبره به اوري در سوال کار نه دی ښا په اسلام باندې خلکو سختي ور کړی دي صحابه بیبیان شهیدان شوی دي د نبی کریم سلام غاخ مبارک د اسلام د خاطره شهید شوی دی مخ مبارک شهید شوی دی تا خو څه خبره نه ده چې ته زما بچی دی زما لور ده زما پیسې دي ما ګټلې دي زه به استعمالم دا ستا وخت نه دی
نو پړ مخې ملاسته دا ښه کار نه دی دا الله ته خوښه نه ده سلیمان علیه السلام پیغمبر دی د داود علیه السلام زوی دی مور ورته نصیحت وکړو سړی چېرته نه غټ سړی شي که نه خو مور یي چې څوک یې پېژني چې څوک یې نه پېژني د بېغیرته زوی په مور ظلمونه کوي مور یې مزدوره یي مور یې نوکره یي دغه د بېغیرته بچی دی په هغه به څه وکړي دا ذلیله دی اوس به هم ذلیلی د آخرت نه وروستو د قبر نه وروسته دا به ټول عمر ذلیلی ولې د مور ته سپک نظر کړی هره ګناه چې وکړي الله یې آخرت ته پرېږدي مور پلار ته چې سپک نظر وکړو دا یاد لره الله یې آخرت ته نه پرېږدي په دنیا کې دې ذلیله کوي دې خلکو ته دې ښکاره کوي چې دا هغه د بېغیرته زوی دی چې مور پلار ته سپک نظر کړی تاسو وینئ په دې علاقو کې څوک چې د مور پلار په دعا باندې رنګ دی د ښځو خبره په سرو سپینو کې لاس دی او څوک چې د مور نازاري دی د پلار نازاري دی رزق به منډې وای دی به پسې منډې وای دا د دنیا سزا ده آخرت پرېږده آخرت وروسته مسله ده سلیمان علیه السلام ته مور ویل یا بنیا لا تکثر النوم فی اللیل ویل د شپې ډېر خوب مه کوه شپه خو د خوب دپاره ده خو پیغمبر ته چې دی د سلیمان علیه السلام پیغمبر دی پلار پیغمبر دی داود علیه السلام مور ورته نصیحت کوي یا بنیا لا تکثر النوم فی اللیل د شپې ډېر خوب مه کوه فإن کثرة النوم باللیل تدع صاحبه فقیرا یوم القیامه څوک چې د شپې ډېر خوب کوي په ورځ د قیامت به دا ډېر فقیري ډېر به غریب چې ډېر خوبونه کوي شپه د خوب دپاره نه ده د رب سره جرګه وکړه رب یاد کا سلیمان علیه السلام ته مور نصیحت کوي او موږ څه کوو دا خلک خو نابیم خدای ته کته لاړ شه ټوله ورځ سړی ودی ټوله ورځ شاخ والا چې ورشي که نه سړی یا چېرته تلې او یا وایوده دی خدای دې نه راپاڅوي د ورځ د قیامت پورې د خدای نه راپاڅوي داسې خوب دا په اسلام کې شته وزګاري الله یاد کا تلاوت وکړه هسې ټوله ورځ خوبونه دا په اسلام کې شته دا په اسلام کې نشته تاسو څه ناروا ده د خوب دپاره خپل اندازه ده او په قهر به دې الله اخته کړي ډېر خوب دې چې کوو بیمارۍ نه به ته لګي نو ځکه کتابونه لیکي نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابي ته نصیحت کوي کتابونه لیکي چې کله یو سړی اوده کېږي وتصعد ارواح المؤمنين الى السماء اذا كان ما كانت على طهارة یو سړی چې کله اوده کېږي او دس وکړو د خوب دپاره اودس نوې مسله ده خلک منځونه نه کوي نو د خوب دپاره اودس کله اوده کېږي او دس دې وکړو او د الله نبی فرمایي د دې سړي روح بره خېږي ته چې اوده شوې روح دې بره لاړې اسمانونو ته نو دا څوک چې په اوداسه کې اوده دی اوده شوی دی الله پاک د ده روح ته حکم وکړي چې ما ته سجده وکړه او دا بې اوداسه چې اوده شوی دی الله پاک د ده په ده ته اجازت نشته چې ما ته سجده وکړي تاوان دې وکړو په اسمان کې مې تاوان وکړو په دنیا کې خو تاوان نه په اسمان کې مې تاوان وکړو په ایښه چې په تاوان کې لګې چې اوده شو بیا هم دې تاوان وکړو موسی علیه السلام ته الله فرمایي یا موسی اذا اتتك مصیبة وانت على غیر طهارة فلا تلومن الا نفسك اے موسی تا باندې غم راغی مصیبت در باندې راغی بیماری در باندې راله او ته په اوداسه کې نه وي ګناه دې په خپله غاړه په اوداسه کې وي یو قسم کیسې به در باندې نه راځي دا اودس دی الوضوء صلاح المؤمن اودس د مسلمان لپاره وسله ده چې اودس دی وو یو قصه به هم در باندې نه راځي ای موسی علیه السلام ته الله وایي ښه ای موسی عذاب در باندې راغی مصیبت در باندې راغی او په اوداسه کې نه وي کیسه دې خپله ده اودس به دې کړی وي زمونږ نوجوانان په غسلو کې ګرځي پلیته بې ناولي مردار او بیا په دې کور کې خیر او برکت په دې کور کې به خیر او برکت راشي دا کور د خیر نه خالی دی نو د الله نبی وایي چې چا دا دعا ویله الحمدلله الذي علا فقهر عرب هغه ذات دی زورور ذات دی او خلکو له
طاقت هم ورکړی څوک د کور مشر دی څوک د علاقې څوک د حکومت څه لږه غلبه ورکړې فقهرا حضور به د الله الحمدلله الذي رب هغه رب لره ثنا ده له ما بطنا فخبره الله پاک څه څیزونه پټ ساتلي دي خلکو ته علم نشته جنت چرته دی جهنم چیرته دی په قبر کې څه دي په دې ځمکه کې لاندې څه دي دا خلکو ته علم نشته فخبره الله ته خبر دی الله پې پوهېږي الحمدلله الذي له الملك فقدر هغه رب لره ثنا ده چې چاله بچایي ورکړې ده غټه یا وړه فقدرا بچایي درکړې ده دا سترګې دا غوږونه دا ستا په قبضه کې دي بچې ستا په قبضه کې دي په شلو کسو مشري په زورو مشري په حکومت تمام حکومت دې په قبضه کې دي فقدرا قبضه د الله سره ده نن بچای سبا له بغدای نن وزیر اعظم سبا اسیر اعظم نن وزیر اعظم سبا له په قبر کې پروت دی نن وزیر اعظم سبا له په جیل کې پروت دی حکومت الله درکړي فقدرا قبضه به د الله سي الحمدلله الذي يحيي الموتى هغه رب لره ثنا ده چې مړي ژوندي کوي والله على كل شيء قدير دا دعا چې ویله د الله نبی فرمایي خرج من ذنوبه دا د ګنا نه داسې وته که یوم ولدته لکه اوس چې د مور نه پیدا شي دا دعا به څوک وایي د خوب په وخت کې دا به زده کوي څوک دا یوه دعا ده چې ماسخوتن کې ویله او ده شولې د الله نبي وایي زه نه یم دا کوم چا چې دعا ویلې ده او دی اوده شو په دې دعا باندې دا څلور الفاظ چې ویله د دې نه مخکې د شپېتو کالو کې 50 کالو کې د هره ګناه کړې و الله تعالی به ورته معاف کړي دعاګانې څوک څه زده کوي مولانې پسې کنځلې ولې نه کوي کنځلې کوي کنځلې د بغیرته زوی دعا نه یادوي دا دعا مو چا درښودلې عالم او دا د مور نکام دی مولا تړلې ده او بیا چې کله تخته شي که نه نو بیا هم دا مولا وایي الله مغفر لی حینا و مینا خدای پاکه دا د شاخۍ تاخۍ دې مو بخي چې مولا انته بیا کنځلې کولې مولا بیا دا هم وایي داسې نه وایي چې خدای پاکه اللهم ذلله فی الدنیا والآخره خدای دنیا هم غرقه کړي او آخرت هم غرق کړي ته د ملا د زړه نه خبرې کړو داسې وایي چې خدای پاکه غرق کړي جنازه دې وشوه نو برای کرم د الله نبی فرمای اوه کسان دي چې اوه کسان دي په دې باندې لعنت ورېږي اوه قسمه خلک ابو هريره د صحابه او مشر صحابي دی هغه وایي لعن رسول الله صلی الله علیه وسلم المخنثي رجال هغه سړی چې سړی دی خو د ځان اجلا جوړ کړی هغه سړی چې سړی دی د ښځو په شان خبرې کوي د ښځو جامې اغوندي د ښځو کردار په ده باندې لعنت ورېږي والمتشبهات من النساء هغه ښځه ده جامې د سړو اغوندي ناسته پاسه د سړو څه کوي د سړو سره ګپ لګوي خفه کېږي خو به نه کنه پېغله ښځه دي د ګاونډي دي او غاړه وله ورکړي دا په اسلام کې شته دا پښتو کې شته پردي سړي له غېږ ورکول او ګنټې په ګنټې ګپ سره لګول دا په کوم کتاب کې آسماني کتاب کې نشته هغه ښځه چې کردار د سړو برابروي پوزیشن د سړو برابروي الله نبي وایي په دې ښځه باندې لعنت ورېږي دریم نمبر هغه ښځه چې هغه په کور کې کینی د کور په ګوټ کې او ذکر او عبادت کوي هغه سړی په کونج کې کینی او واده نه کوي یقولون لا نزوج واده نه کوم په دې ګوټ کې ناست یم ذکر به کوم خو واده نه کوم په ده لعنت ورېږي طاقت شته بدن یې صحیح دی ښځه ساتلی شي سره د طاقته ښځه نه کوي د الله نبي وایي په ده به لعنت ورېږي هغه ښځه هغه روغه ده صحیح سالمه ده وایي ذکر کوم عبادت کوم تلاوت کوم خو خاوند نه کوم سره د طاقته په دې ښځه ته ورځ د قیامت چې دا ژوندی په دې به لعنت ورېږي خو چې ذکر کوي
خو هغه سړی چې هغه واده نه کوي وایي زه به واده کوم کله چې داسې ښځه وکړم چې یا ډاکټر یا انجینیر یا ورسره ګاډی یا ورسره کور راکوي او په دې تمه ناستی داسې سړی یا داسې ښځه چې داسې سړی کوم چې هغه ډاکټر یو کله به میلاویږي یو ته نوکاري میلاویږي په دغه ښځه هم لعنت ورېږي دا نکاح به ته د ګاډي دپاره کې دا نکاح به ته د دې دپاره کې چې تنخواو ته میلاویږي 5 نمبر وراکب فی الفلات هغه سړی دی چې په دشته کې روان دی په زرزیره کې تنې تنها په سورلۍ باندې ځان له سور دی ملګری ورسره نشته دی په ده باندې لعنت ورېږي دی ولې ځان ته ملګری نه بی تنې تنها په دشته کې دی دنیا دپاره خو ما ته سختې تېروو که نه دې ملکونو ته ځو که نه یورپي ملکونو ته په لاره باندې سفر دی او ویره ده او خطره ده او 10 کاله تېر کا او مور او پلار او ښځه دي خو پیسې دي چې وګټلې پیسو باندې کار کېږي که نه خو د دین د خاطره تاسو څوک ولیده د دې علاقې نه سړی د دین د خاطره لاړی که ملک ته لاړی لیدلی هم دی نشته او که دا موږ دی رالیږئ دا ستاسو پیدا هم پکې ده دا چې هلک دی کمیز بدل دی پتوکي بدل دی قڼۍ بیږي یوه سترګې دانش کول ته ګوري بل شالۍ ولۍ ته ګوري وایي دا جاښه مې در لېږلې ده او په موږ یې قلارې او ښځه دې تنګئ آدھا بما جنت تبوزی آسمان دے نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے نہ مثال جنت نہ خدا ہی ملا خسرت دنیا والآخرہ ذالک هو الخسران المبین دا چې بیا لغړ شي بیا په مدرسه کې بیا ورځې ساري کې بیا ویزا د اټومیټک بار ملک دی او دا کوڅې چې تنګ دي دا خدای بلا شي دي ته به پکې الله لالک نه ورکې یو هلک به الله له نه ورکې درکړي چا دي 5 یا 9 نمبر هغه سړی دی ونائم وحده هغه سړی دی چې واده نه دی کړی او ځان له په کوټه کې اوده دی او د شپې دا سوچونه کوي یا هغه ښځه ده چې واده نه دی کړی او په دې تمه ده چې ډاکټر به کوم او د شپې دا سوچونه کوي په دغه ښځه تر هغه وخته پورې لعنت ورېږي چې څوک پورې مېړه نه یې کړی او دغه هلک باندې تر هغه وخته پورې لعنت ورېږي د شپې ځان له اوده دی په کمره کې او دا سوچونه کوي چې ښځه دې ونه یې کړې په هغه ښځه باندې په دغه هلک باندې لعنت ورېږي ما ته خو یو واده وکړو 5 لکه ولګو بل به کوو 5 کاله پاسه چې بل بیا داسې واده وکړم او که د جومات د لسګون هغه شوه لکه کال په شانده ده یو 100 روپۍ واچوي بیا د غل په شانته په منډه وځي او د دې په واده 5 لکه روپۍ نو هغه کسو چې دی واده نه کوي او سوچونه کوي ځان له په کوټه کې پروت دی سوچونه کوي هغه ښځه د الله نبي فرمایي په دغه ښځه هم لعنت ورېږي او په دې سړي باندې هم لعنت ورېږي نو بنیادی مسله دا 6 قسمه خو مې ته بیان کړ مکروه روا او ناروا